سلامونه دوستانو، نن زه غواړم تاسو ته د کور میډیا له طریقې دا دروښیم چې څنګه کولی شو خپل فیسبوک پروفیشنل موډ ته وړو. له اول ستاسو څخه هیله کوم چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. راځو فیسبوک ته. څنګه چې تاسو پوهیږئ فیسبوک کې خپل ټایملاین ته ننوځو چې له مختلفو طریقو کولی شو. اول په خپل هغه پروفایل عکس باندې کلیک کوو یا راوړو خپل پروفایل ته. په خپل پروفایل کې لکه څنګه چې تاسو ګورئ دا زما پروفایل ده، نو دلته راځو په دغه درې نقطو باندې کلیک کوو، دغه تاسو چې ښکاري، او دلته هم څنګه چې موږ ته ښکاري ټرن آن پروفیشنل موډ ته ځو. دلته موږ ته هغه قوانین ښودلي دي، موږ هغه یو لولو، وروسته له هغې بیا ټرن آن باندې کلیک کوو، منتظر پاتې کېږو تر څو پروفیشنل موډ خلاص شي. کله چې دا خلاص شو سټارټ ایکسپلورینګ ته ځو. هلته موږ ته دغه کوم شرایط چې دي هغه یې تشریح کړي چې هغه یو موږ لولو او موږ مخ ته ځو. نو څنګه چې تاسو پوهیږئ دلته ماته زما فالوورز ښیي، زما فالوینګ ښیي او زما فرینډز ښیي. چې دغه اوس کوم ښکاري دا زما فالوورز دي او بیا ورپسې فالوینګ دي او اخره کې زما فرینډز دي. په همدې ترتیب سره دا زموږ پروفیشنل موډ آن شو. اوس موږ کولی شو چې خپل فیسبوک په پوره ډول سره وګورو چې زموږ پروفیشنل موډ خلاص شوی دی که نه. بلې البته نور دلته ځینې مسایل دي چې هغه موږ کولی شو یو چیک کړو، لکه زموږ د پروفایل په اړه معلومات دي چې موږ خپل پروفایل څنګه کولی شو هغه ګرو کړو، یعنې مطلب هغې ته نور هم موږ پرمختګ ورکړو. په همدې ترتیب موږ خپل پروفایل ته اوس راځو، ګورو چیک کوئ. نو دلته څنګه چې تاسو ښکاري زما فالوورز او زما فالوینګ دواړه ماته ښیي. دا زما د فیسبوک پروفایل پیج دی. 4.5 کسانه زما فالوینګ دي او 6,000 تقریبا فالوورز دي. په ډېره مننه، درنښت. دا زما د یوټیوب چینل دی، هیله لرم چې سبسکرایب یې کړئ او دوستانو سره شریک کړئ. مننه، ښه وخت.